أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د چاربیتې د اقسامو په سلسله کې موږ نن یو بل قسم ته راځو او دا د چاربیتې هغه قسم دی چې د دې مطلب په څلورو مصرو مشتمل دی. لومړی دوه مصرې به په یوه قافیه کې وي او اخرنۍ دوه مصرې به په بله قافیه کې وي. د دې نه پس به بیا بند شروع کېږي. بند کې به اته مصرې وي او اته مصرې به داسې وي چې اوله او دویمه په یو قافیه کې وي، درېیمه او څلورمه په بله قافیه کې وي، پنځمه او شپږمه په بله قافیه کې وي، اوومه او اتمه په بله قافیه کې وي او نهمه مصره به د مطلع د اخرنۍ مصرې په قافیه کې وي او د مطلع اخرنۍ مصره به ورپسې تکرارېږي، نو بند به مکمل شي. خبرې ته مو خیر دی. دا مطلع چې کومه ده مطلع دا به څلور مصرې وي. اوله او دویمه مصره به هم قافیه وي او درېیمه او څلورمه مصره به هم قافیه وي. دا به مطلع وي. مثالونو سره بیا خیر دی مزید کوشش کوئ که نه. دا یې مطلع شه. څلور مصرې به وي. په څلورو مصرو کې به مخکې چې کوم مونږ ویلي وای که به ازاد او پلانکې او ډنګره دویمه او درېیمه که نه خوا اسمونه ویلی خپل. اولنۍ دوه مصرې به یو قافیه کې وي او اخرنۍ دوه مصرې به په بله قافیه کې وي. دې نه پس په بند شروع شي. د بند به اته مصرې دې کې به اوله او دویمه دا هم قافیه وي، درېیمه او څلورمه به هم قافیه وي، پنځمه او شپږمه به هم قافیه وي، اوومه او اتمه به هم قافیه وي. یعنې داسې وګڼئ چې څلور شعرونه شو. داسې وګڼئ چې څلور شعرونه شو که نه. نهمه مصره چې کومه ده دا به د مطلع د اخرنۍ مصرې هم قافیه وي او د مطلع اخرنۍ مصره به ورپسې بیا دلته کې تکرارېږي. داسې به بند مکمل شي. اسانه ده، ډېر مسله پکې نشته. مطلب خو څلور مصرې شوه. اوله دویمه هم قافیه، درېیمه څلورمه هم قافیه. بند شروع شو. بند کې لومړی اته مصرې چې کومې دي دې کې به یو شعر وي. اوله او دویمه مصره به هم قافیه وي، درېیمه او څلورمه به هم قافیه وي، پنځمه او شپږمه به هم قافیه وي، اوومه او اتمه به هم قافیه وي. اته مصرې شوې، څلور شعرونه دي جوړ شوي. بیا نهمه مصره به په مطلع ته قافیه کې رجوع کوي. د مطلع چې کوم اخرنۍ مصره کومه قافیه کې ده نو د دې نهمه مصره به دا هم قافیه وي او بیا عمده اخرنۍ مصره چې کومه ده دا به واپس دې پسې تکرار شي. داسې به یو بند مکمل شي. هله ترتیب دویم بند، درېیم بند، څلورم بند، څومره چې بندونه چاربیته لیکونکی په چاربیته کې راولي نو عمده طریقه به وي. هر یو بند په دې طریقه باندې مکمل کېږي. تاسو ته زه د دې یو دغه درکوم مثال. تاسو دغه ته ګورئ، قافیو ته ګورئ چې دا مونږ څنګه وویل چې آیا داسې دي که نه دي. کارونه ګوره د سبحان، کارونه ګوره د خاوند، نور به نو په دنیا ژوند. کارونه ګوره د خاوند، اوله مصره، نور به نو په دنیا ژوند. خاوند او ژوند ټیک شو او وخت د زوالو پرې خزان ولګېد، د سوریزو لاندې ملتان ولګېد. دا ګوره درېیمه مصره چې کومه ده که نه، وخت د زوالو پرې خزان ولګېد، د سوریزو لاندې ملتان ولګېد. خزان او ملتان ولګېد ردیف دی که نه. دا موږ سره شی شو، دا مطلع شوه. دا دواړه مصرې هم قافیه وي. څه قافیه وه؟ خاوند او ژوند. دویمه مصره، درېیمه او څلورمه هم قافیه وي. خزان او ملتان. ټیک شو. اوس به موږ راځو بند به شروع کېږي. نو بند کې کارونه ګوره د سبحان، اوله مصره. ټیک شو. شه ننګرهار نه را روان هم قافیه دي دواړه. ټیک شو که نه. سبحان را روان. بیا درېیمه مصره، مزل کولو په تلوار
ملتان د ډلې و سردار درېیم او څلورمه همکافیه دي سردار او تلوار او پنځمه مخکې به تلو لکه د شعر ملګري وو ورسره ډېر مخکې به تلو لکه د شعر ملګري وو ورسره ډېر همکافیه پنځمه شپږمه ټیک شوه او داړې به کولې دوی مدامه چرې ګیر شوی نه و په دامه داړې به یې کولې دوی مدامه چرې ګیر شوی نه و په دامه دا اتمه او اوومه مصره همکافیه اوس دا دی د تورې غږ په هندوستان ولګېد نهمه مصره ده او په هغې کې رجوع وکړه په کافیه کې چېرته د بند مطلب اخرنۍ مصرې ته که نه چېرته کې موږ سره څه وو څه موږ سره وو چې د اخرنۍ مصره ملتان ولګېد که نه دلته دې وایي نهمه مصره ده چې د تورې غږ په هندوستان ولګېد د سویزو لاندې ملتان ولګېد دا مصره ورپسې بیا واپس دلته کې تکرار شوه داسې موږ سره یو بند مکمل شو که بل بند شروع کوم نو یو طریقه هم دغه وي همداسې به د مصري بیا دویمه به همکافي وي درېیمه څلورمه به همکافي وي پنځمه شپږمه به همکافي وي اوومه اتمه به همکافي وي نهمه به بیا د مطلع اخرنۍ مصرې ته په کافیه کې رجوع کوي د مطلع اخرنۍ مصره به ورپسې بیا تکرار شي دارنګه یو بل بند مکمل شي دارنګه بل بند مکمل شي على ترتیبه دا سلسله به داسې چلېږي نو دا و د چاربیتې شپږم قسم به ورته مونږ ووایو انشاءالله دا مشهور قسمونه دي قسمونه دي کې بلا ډېر دي خو دا هغه چې ډېر زیات مستند دي هغه قسمونه چې موږ راغوښتي که نه چې خلک یې ډېر لیکي او خلکو پرې ډېر التباس نه کړې یو خو د چاربیتې سپیشل دغه استاد دي لکه عبدالواحد ټیکهدار صاحب یو داسې چې زما ستا په رنګ موږ شاعرانو چې موږ یکه دوکه چاربیته ولیکو یا موږ په خپل ژوند کې په ټوله شاعري کې څلور چاربیتې درې چاربیتې لیکلي وي نو هغه درې چاربیتې څلور چاربیتو والا لیکلو والا دا شپږ قسمونه داسې چې دا هر سړی په دې باندې تبازمایي کوي یا آسان به ورته ووایو یا به چې کوم دی عام فهم ورته ووایو یا به سندرغاړو ویلي ډېر دي یا دا قسم وایي ډېره دا به ورته ووایو خو بهرحال دا د چاربیتې شپږم قسم و په دې کې چې ستاسو په ذهن کې څنګه سوال تر دې دمه پورې تاسو سوال کولی شئ